أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتم الحج والعمرة لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك صدق الله العظيم. زما عزتمندو د ټولو نه اول هغه زنانو نارینو ته مبارکباد ورکوو د خپل طرف نه د اتحاد ملت د چینل له طرف نه. څوک چې حج ته روان دي که سرکاري توګه باندې دي که پرایویټ توګه باندې دي نو هغوی ته د خپل زړه نه چې کوم دی مبارکباد ورکوو. الله پاک دې ستاسو دا سفر د خیرونو برکتونو سعادتونو ذریعه جوړه کړي. الله پاک دې ستاسو دا حجونه حج مبرور او حج مقبول جوړ کړي او الله پاک دې دا حجونه ستاسو دپاره ستاسو د نسلونو دپاره د دې ملک دپاره ټول امت مسلمه دپاره د خیر او برکت ذریعه جوړه کړي. دې نه بعد چې د اتحاد ملت چینل والا د دوی ډېره شکریه موږ ادا کوو، ډېر شکرګزاري چې داسې اهمه موضوع باندې دوی دا پروګرام ډیزاین کوي. د دې نه بعد چې کوم عازمین حج دي، حج ته روان دي، که هغه زنانه دي که هغه نارینه دي، نو جی هغوی دپاره د ټولو نه ضروري خبره دا ده چې هغوی د تعلیم او تربیت اهتمام وکړي. ځکه زما عزتمندو حج دا که یو طرف ته یو لوی سعادت دی او یو طرف ته یو لوی خوش قسمتي ده، نو بل طرف ته یو ګران عمل هم دی، مسایل هم ګران دي، جاني مشقت هم پکې دی، مالی خرچ هم پکې دی. نو ضروري خبره ده او ضرورت د دې خبرې دی چې تاسو د تګ نه مخکې د حج تمام طریقې کار زده کړئ چې ښایسته ښکلي چې کوم دی حجونه وکړئ. بلکې چې زه به تاسو ته یو خبر وکړم، ابراهیم علیه السلام چې کله د خانه کعبې د تعمیر نه فارغه شو نو دعا یې وکړه، ربنا ارنا مناسکنا، چې الله مونږ ته د حج د مناسک وښي. نو د ابراهیم علیه السلام دا دعا د هر عازم حج دپاره دا تعلیم دی چې د حج ته د تګ نه مخکې په حج باندې ځان پویه کړه. دا نه چې حاجي صاحب روان دی تلبیه هم نه ورځي، دا نه چې حاجي صاحب روان دی د حج د ضروري او بنیادي احکاماتو نه هم خبر نه دی. بل جي ګوره تاسو که لږ سوچ وکړئ د حج نه علاوه دا نور عبادات به والو، مونځ به والو. مونځ کې فرض کړو ستاسو نه یو غلطي وشوه، داسې غلطي وشوه چې په هغې باندې دا مونځ فاسد شو، نو څه ګرانه خبره نه ده، هغه مونځ به دوباره وکړئ. یا داسې غلطي وشوه چې په هغې سره سجده سهوه لازم شوه، واجب پاتې شو، سجده سهوه به وکړئ. خو جي د حج غلطیانې دا شدید وي. بعضې غلطیانې داسې وي چې په هغې کې بالکل چې کومه د حج فاسد شي نو بیا به دغه حج دوباره کوئ. اوس دوباره حج کول دا ګران کار دی. بعضې غلطیانې داسې وي چې په هغې کې دم لازمیږي، نو جي هغه هم چې کوم دی ګرانه مسله ده. نو دې د وجې نه جي په خپل تعلیم او تربیت باندې ډېره زیاته توجه ورکوئ. خپل الحمدلله بار بار الله پاک توفیق راکړی د حرمینو شریفیانو ته د تګ، او ډېر حاجیان صاحبان هم لیدلي چې داسې شدید غلطیانې کوي، زړه م خفه شي. انشاءالله دغه بنیاد باندې دا پروګرام موږ ډیزاین کړی دی، دا اتحاد ملت چینل والا دي. نو دا به مخکې چې کوم دی دې کې به تاسو ته د حج واجبات، فرایض او د حج ایام او د حج مقامات او بیا عملی طریقه د حج، نو دا ټول تفصیل به تاسو ته بیانو، موږ سره اوسئ. نو جی اوله خبره چې کوم دی حج اقسام څو دي. نو حج جي 3 قسمه حج دی، یو ته وایي حج افراد، بل ته وایي حج قران، بل ته وایي حج تمتع. حج افراد څه ته وایي؟ حج افراد جي دې ته وایي چې په هغې سره عمره شامله نه وي، صرف او صرف په هغې کې د حج ادایګي وي. او حج قران څه ته وایي؟ حج قران دې ته وایي چې جي د میقات نه د حج او عمرې دواړو یو ځای احرام وتړلی شي، په یو احرام کې یو نیت سره دا دواړه عبادتونه په یو سفر کې ادا کړی شي، دې ته جي حج قران وایي. حج تمتع څه ته وایي؟ حج تمتع دې ته وایي چې اول د عمرې نیت وکړی شي د میقات نه، چې عمره ادا کړی شي، د عمرې د اعمالو نه فارغه شي، په 8مه ذوالحجه باندې بیا چې کوم دی د حج احرام وتړي او حج چې کوم دی ادا کړي، دې ته وایي جي حج تمتع. او جي زموږ پاکستاني عازمین حج ته اکثر او بیشتر دوی چې کوم دی حج تمتع ادا کوي. دې نه بعد جي حج وایي څه ته؟ نو حج جي 10 اعمال په 5 ورځو کې په 4 مقاماتو کې ادا کول. 10 اعمال، هغه 10 اعمالو کې جي 3 هغه فرایض دي او چې کوم دی هغه واجبات دي. 3 فرایض چې کوم دی هغه جي په حج کې څه دي؟ لومبی فرض چې کوم دی احرام تړل، نیت کول، تلبیه ویل، دا ټول یو فرض شو. احرام تړل، نیت کول، تلبیه ویل. دویم فرض چې کوم دی جي د بیت الله شریف طواف زیارت چې څه ته وایي. او دریم فرض چې کوم دی وقوف عرفه. دا 3 فرض دي چې کوم دی په حج کې. 2 واجبات دي. 2 واجبات جي وقوف مزدلفه. وقوف مزدلفه یعنی مزدلفه کې ایسارېدل.
دویم واجب څه شی دی؟ دویم واجب دی جی رمی د جمراتو یعنی شیطانان ویشتل. دریم واجب څه شی دی؟ دریم واجب دی جی قربانی کول. څلورم واجب څه شی دی؟ څلورم واجب دی جی حلق کول یعنی سر خرول. پنځم واجب څه شی دی؟ پنځم واجب څه ځان له جدا واجب نه دی بلکې دا درې کارونه چې هغې کې چې کوم دی رمی ده، په هغې کې چې کومه دی قربانی ده، په هغې کې چې کوم دی حلق دی، دا درې واړه کارونه ترتیب سره کول دا پنځم واجب شو. شپږم واجب جی د صفا مروه سعی. اوم واجب چې کله وطن ته واپس راځئ د مکې مکرمې نه واپسي وي نو طواف یې وي. دا د حج 10 اعمال شو. دا جی کوم ځای کې ادا کول دي؟ څلورو ځایونو کې منا کې ادا کول دي او دغه رنګ جی مزدلفه، عرفات او مسجد الحرام دي څلورو ځایونو کې د حج د اعمال دا ادا کیږي. ایام د حج کوم دي؟ نو ایام د حج اتمه ذوالحجه، نهمه، یولسمه، دولسمه، دیارلسمه دا 5 ورځې او اتمه، نهمه، لسمه، یولسمه، دولسمه دا 5 ورځې او دیارلسمه ورپسې بیا چې کومه دی اختیاري ده. نو حج د 10 اعمال په دغه 5 ورځو کې په څلورو مقاماتو کې ادا کول د دې نوم چې کوم دی حج. اوس جی عملاً به دا تاسو چې کوم دی څنګه ادا کوئ نو هغه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې تاسو خو زباني مو واورېدل. اوس عملاً نو دا دی جی ستاسو ته مخامخ چې کوم دی لګېدلی دی د ټول د چاټ او نقشه لګېدلې ده. نو انشاءالله عملي طور باندې اوس موږ تاسو ته ښیو چې تاسو به عملاً چې کوم دی د حج آغاز څنګه کوئ. نو جی حج تمتع کې خدا خبره ده چې لاول به عمره ادا کوئ. نو د عمرې دپاره زموږ مخکې یو ویډیو شوې ده، عمرې طریقه هغې کې چې کوم دی تفصیل سره ذکر شوې ده. اوس جی د حج آغاز به څنګه کوئ، حج به څنګه ادا کوئ. نو حج دپاره جی چې کومه دی په اتمه ذوالحجه باندې، په اتمه ذوالحجه به تاسو جی داسې وکئ خپلو هوټلونو کې، خپلو بلډینګونو کې هغې کې به جی غسل وکئ. غسل هم وکړو. د غسل کولو نه بعد جی احرام به وتړئ او د احرام تړلو نه بعد چې کوم دی 2 رکعاته مونځ به وکئ. 2 رکعاته مونځ به وکئ. یو رکعت کې قل یا ایها الکافرون او بل رکعت کې قل هو الله احد. دا دواړه صورتونه ووایئ. د یو صورت کې د کفر او د شرک نه د بیزارۍ اعلان دی او د بل صورت کې د الله جل شانه د توحید اقرار دی. دا 2 رکعاته نفل جی تاسو وکړل. د دې 2 رکعاتو نفلو نه بعد جی تاسو به د حج نیت وکئ. د حج اللهم انی اريد الحج فیسره لی وتقبله مني. یا الله زه د حج نیت کوم ستا رضا دپاره، ته یې راته آسان کړي او ته زمانه قبول کړي. تا د حج نیت وکړو جی ته محرم شولې، دې نه پس به تلبیه ووایې لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. یو ځل تلبیه ویل فرض دی، 3 ځل مسنون دی او کثرت سره تلبیه ویل چې کوم دی مستحب. دا تاسو چې کوم دی ځان تیار کړم ګاډي به راشي هغوی به تاسو چې کوم دی په اتمه ذوالحجه باندې او یا داسې هم کېږي چې دا د سعودي ګورنمنټ د حج د اپریشن دا مخکې شروع کوي. کېدای شي 7 ذوالحجه باندې تاسو د خپلو بلډینګونو اوچت کړي. خو بهرحال تاسو احرام تړلی دی، تاسو د حج نیت کړی دی، بالکل تیار یې. نو جی اتمه ذوالحجه دا د حج چې کوم دی لومبۍ ورځ ده. دا د حج لومبۍ ورځ ده. په اتمه ذوالحجه باندې به جي تاسو چېرته ځئ نو دا دی جي مخامخ ستاسو دغه لګېدلی دی، چاټ لګېدلی دی. نو جی په اتمه ذوالحجه باندې به تاسو د خپل بلډینګ نه را روان شئ او دا دی جي را به شئ. دا ستاسو لومبی پړاو دی، 1 نمبر یې لیکلی دی. په اتمه ذوالحجه به راشئ جي منا ته. دا دی منا یې لیکلې ده. دې منا کې به تاسو جي څه کوئ؟ دې منا کې به تاسو 5 مونځونه ماسپښین، مازدیګر او ماښام، ماسخوتن او بیا سهار او شپه به هم دلته تېره کوئ. نو دا جی ستاسو لومبی پړاو دی. دې کې تاسو 5 مونځونه وکړل، شپه هم پکې وکړه. دا اتمه ذوالحجه او بیا چې کوم دی چې سحر مونځ هم وکړو نو دا 9مه ذوالحجه شو. جی 9مه ذوالحجه شوه. په 9مه ذوالحجه به بیا څه؟ په 9مه ذوالحجه باندې جی داسې روان شئ مزدلفه به راشي. مزدلفه به پرېږدئ. مزدلفه کې به څه کار نه لرئ. سیده به راشئ جی تاسو عرفات. دا به جی 9مه ذوالحجه وي. تاسو به چې کوم دی عرفات ته راشئ. دا د عرفې ورځ ده او عرفه جی د حج رکن اعظم دی. نو د عرفات میدان ته تاسو رالی. عرفات کې چې کوم دی وقوف عرفه ده. وقوف د عرفې چې کوم دی دا د زوال نه شروع کیږي او غروب آفتاب سره به دا ختم شي. نو دلته به تاسو وقوف د عرفې وکئ. دلته به د ماسپښین مازدیګر 2 مونځونه ادا کوئ او دا جی دا ډېره زیاته اهمه ورځ ده. دا د دعا ورځ ده. الله پاک ته د زارۍ ورځ ده. ستا د حج دا خلاصه ده.
د حج رکن اعظم دی، خوش قسمتی د عرفات په میدان کې ولاړی. بلکې جی حدیث پاک کې راځي چې د عرفات په میدان کې د ټولو نه بدنصیبه انسان هغه دی چې هغه د عرفات په میدان کې ولاړ دی او د هغه دا خیال وي چې زه الله تعالی نه یم بخلی. نو چې دلته ډېر عجیبه منظر وي، د الله پاک د عظمتونو قدرتونو مشاهده به تاسو وکئ. هر کس به لاسونه اوچت کړي، سترګې به یې لمدې وي، څوک په عربۍ کې، څوک په پښتو کې، څوک انګلیش کې، څوک فارسی کې، مختلفو زبانونو کې الله ته به د آهوزاري کوي. څوک به چې کم دی د غونډو ته ختلي، څوک به خیمو کې ولاړي، څوک به د خیمو نه چې کم دی بهر ولاړي. نو دا د عرفې ورځ د جي دا به نه ضایع کوئ، ډېر زیات خیال به کوئ دی. نو دا د عرفات میدان دی کې د زوال نه والا تر د غروب آفتاب پورې دا چې کوم دی وقوف عرفه ده. ماسپښین مازدیګر مونځ به دلته ادا کوئ او دغه رنګ دعا کې به دا وخت تیر کوئ. او نبی علیه صلات وسلام دلته خطبه د حج ویلې، حجة الوداع چې کومه خطبه وه هغې دلته فرمایلې وه. او دلته چې کوم مسجد دی دې ته مسجد نمره وي. که دې کې مونځ رالی نو دې کې بیا د ماسپښین مازدیګر دواړه مونځونه د حج امام سره یو ځای ادا کولی شي. د هغې جي خپل شرایط دي. که خپلو خیمو کې مونځ رالی نو هلته به د ماسپښین مونځ د ماسپښین په وخت او د مازدیګر مونځ د مازدیګر په وخت چې کوم دی ادا کړي. جی دا ورځ ده، دا تاسو تېره کړه. دې کې به دعاګانې وکړئ خپل ځان دپاره او ټول امت مسلمه دپاره او الله نه ډېرې زیاتې دعاګانې دې کې وغواړئ. وقوف د عرفې چې کوم دی تاسو وکړو، ماښام شو. ماښام چې شو نو دا کوشش به کوئ چې د ماښام نه مخکې به د عرفات د دې حدودو نه وځئ. بورډونه لګېدلي په هغې کې عربۍ کې هم لیکلي بدایه عرفات، نهایه عرفات، عرفات سټارټ هیر او عرفات اینډ هیر. نو دا بورډونه چې کوم دی لګېدلي د عرفات د حدودو نه به تاسو نه وځئ. د عرفات په حدودو کې دننه به دا ورځ تېره کوئ. بیا جي چې ماښام غروب آفتاب وشي نو د دې ځینه روانګي ده. خو دا دی چې د ماښام مونځ به نه کوئ، د ماښام مونځ به پرېږدئ. دا د الله تعالی حکمونه دي، د هغه خپله خوښه ده. هغه چې څه طریقې سره حکم کوي د هغه به موږ منو. نو عام طور باندې مونځ د خپل وخت نه وروسته کول دا ګناه کبیره ده او قضا کول چې کوم دی ګناه کبیره ده. خو به هر حال دلته د الله تعالی حکم دی او د الله د حبیب چې کوم دی فرمان دی. نو د دې عرفات نه به تاسو غروب آفتاب سره را روان شئ. جي چېرته به را روان شئ؟ داسې به راشئ جي مزدلفې ته. دا مزدلفه جي د حاجي صاحب دریم پړاو دی. تاسو لومبی پړاو کوم ځای کې کړی؟ منا کې. دویم پړاو عرفات کې او دریم پړاو ستاسو چې کوم دی کوم ځای کې رالی؟ مزدلفه کې. مزدلفې ته رالی جي مزدلفه کې به څه کوئ؟ مزدلفه کې خو به یو دا کار وکړئ چې تاسو راورسئ نو د ماښام او ماسخوتن دواړه مونځونه به دلته د ماسخوتن په وخت کې چې کوم دی ادا کوئ، یو اذان سره یو اقامت سره. اول به د ماښام مونځ ادا کوئ، سنت به نه کوئ. بیا به ورپسې د ماسخوتن جمع وکئ. بیا د هغې نه وروسته اول د ماښام سنت، بیا د ماسخوتن سنت او ورپسې واجب. دا چې د ماښام ماسخوتن دواړه مونځونه تاسو دلته ادا کړل، دلته شپه به تېروئ، آرام به وکئ. نبی علیه السلام دلته آرام هم کړی او ځکه چې سبا له حاجي دپاره ګڼ شمېر کارونه دي نو چې لږ آرام وکړي. او دلته به جي اویا کاڼي تاسو د جمراتو یعنې د شیطانانو ویشتلو دپاره راجمع کوئ. شپه هم تېره کړه جي، سهار شو. سهار کې به جي په اول وخت کې د سهار مونځ وکئ. اول وخت کې به د سهار مونځ وکئ. د سهار مونځ نه بعد به بیا دلته لږ ایثار شئ. دې ته وقوف د مزدلفې وایي، دا واجب دی. دا د سهار مونځ نه پس لږ ساعت ایثارېدل او جي دې ځای نه به روانېږئ. کله دې ځای نه چې د نور راختو کې یو 10 منټه پاتې شي نو د دې مزدلفې نه به تاسو بیا روانګي وکئ. د مزدلفې نه چې روانګي وکئ بیا به چېرته راځئ؟ بیا به جي واپس راشئ مینا ته. مینا ته چې راشئ دا به 10مه ذوالحجه وي او د غټ اختر ورځ به بیا به د مینا کې تاسو څه کوئ؟ مینا کې به راشئ جي جمراتو ته. جمراتو ته چې راشئ تاسو له به اول مخې له راشي وړوکی شیطان. دې سره به کار نه لرئ بلکې سعودي ګورنمنټ د دې نه ټینټونه هم تاو کړي. بیا ورپسې راځي منظمې شیطان، دې سره به هم څه کار نه لرئ. بیا ورپسې راځي جمره عقبه، غټ شیطان. نو د غټ شیطان ورځ به وي. دا غټ شیطان به تاسو 7 کاڼي چې کوم دی ولئ او د دې نه پس به بیا دعا ته ودرېږئ. نو تاسو چې کوم دی په 10مه ذوالحجه باندې وقوف د مزدلفې مو کو د سهار مونځ نه پس بیا رالی دا جمره هم ویشتله. د دې نه پس به جي څه کوئ؟ د دې نه پس به جي قرباني وکئ. تاسو چې چا سره قربانۍ چې کوم دی دغه کړی دی پیسې هم ورکړي، هغوی ته به ټلیفون وکړئ چې ما شیطان ویشته زما قرباني وکړه. بیا چې ستاسو قرباني وشوه د هغې نه پس به تاسو حلق وکئ، سر به چې کوم دی وخروئ. خو دا شیطان چې ولئ نو تاسو بیا بس مخه باندې ځئ مکې مکرمې ته، مسجد الحرام ته ځان را رسوئ
په لاره به تاسو ته خبر میلاو شي قرباني دې وشوه بس بیا چې کوم دی مکه مکرمه کې ویښتم لرې کوي او د چا بلډینګونه نږدې خپل بلډینګ ته لاړ شئ د چا بلډینګونه لري هملته مسجد الحرام کې غسلخانې وي او دوکانونه مي ویښته لرې کوي حلق وکوي نو تاسو چې په 10مه ذوالحجه باندې شیطان هم ویشته او د هغې نه پس تاسو قرباني مو شوه حلقه مو شو غسل مو که احرام هم لرې کړه په تاسو باندې د احرام د یوې پابندۍ نه علاوه باقي ټولې پابندۍ ختمې شو هغه یوه پابندي چې دا ده چې هغه خپلې زوجې سره میلاوېدل جما کول دغه چې کوم دی منې دي دغه به د طواف زیارت نه پس حلال شي ښه جي دا کارونه مو کړل بیا چې کوم دی راشئ جي دغه ته مسجد الحرام ته مسجد الحرام ته جي راشئ نو تاسو به وکئ طواف زیارت طواف زیارت جي دا په حج کې فرض طواف دی طواف زیارت به تاسو وکئ او طواف هماغه طریقه ده د حجر اسود نه به چې کوم دی آغاز وکئ د طواف زیارت نیت به وکئ او جي چونکې به دا طواف به کپړو کې نو استبا پکې نشته دی البته رمل به پکې کوئ ځکه چې دې نه پس بیا سعی ده نو دې کې دې طواف کې چې کوم دی طواف زیارت به تاسو وکئ دې کې به رمل وکئ او هر چکر کې به استعلام کوئ د رکن یمني نه حجر اسود پورې به اللهم ربنا اتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دغه دعا به تاسو وایئ دریو چکرو کې به رمل وکئ څلور چکرې به نارمل انداز کې ووهئ طواف زیارت تاسو شو طواف زیارت هم وکړو جي هغې نه به 2 رکعته مونځ ادا کوئ واجب الطواف زمزم وسکئ او جي بیا به چې کوم دی صفا مروه ته لاړ شئ صفا مروه چې کوم دی صفا باندې به ودرېږئ بیت الله شریف طرف ته به مخ کوئ او دعاګانې به وکئ دعاګانو نه پس د صفا مروه د 2 چکرو نیت به وکئ او آغاز به وکئ د صفا نه صفا نه مروه پورې 1 چکر مروه باندې بیا دعا وکئ او مروه نه صفا پورې 2 چکرې دغه رنګ د 2 چکرې به پوره کوئ د صفا نه به شروع شي او په مروه باندې به ختم شي ستاسو طواف زیارت هم وشو ستاسو سعی مو شوله بیا جي واپس به ځان چې کوم دی مینا ته رارسوئ مینا ته به راشئ مینا کې به چې کوم دی دا طواف زیارت او سعی چې ستاسو هر څه ټایم ختمه شو د شپې 1 بجه وه 12 بجې وي نو واپس به چې کوم دی مینا ته راشئ شپه به وکئ بیا به 11 ذوالحجه وي 11 ذوالحجه باندې تاسو صرف څه کار دی 3 وړه شیطانان چې کوم دی ایشتل را به شئ د زوال نه وروسته اول به وړوکې شیطان ولئ بیا به منځمې شیطان ولئ بیا به غټ شیطان ولئ 2 کاڼي هغې نه بعد به واپس چې کوم دی مینا ته لاړ شئ خپلې خیمې ته او شپه به وکئ بیا په 12 ذوالحجه باندې به بیا راشئ د زوال نه پس وړوکې شیطان به ولئ 2 کاڼي درمیانه به ولئ او غټ شیطان به ولئ 12 ذوالحجه باندې بیا جي که تاسو د 13 ذوالحجې رمي غوښتله نبی علیه الصلاة وسلام 13 ذوالحجه باندې هم رمي کړي خو به هر حال دغه اختیاري ده نو که ستاسو غوښتله او دام شاملوله نو مینا ته به راشئ مینا کې به شپه وکئ او بیا به د زوال نه وروسته په 13 ذوالحجه باندې دغه رنګ 3 وړه شیطانان ولئ او که تاسو د 14مې ذوالحجې دا رمي دا دې ته مو زړه نه و دا هم نه کوله نو بیا جي په 12مه ذوالحجه د غروب آفتاب نه مخکې دغه به چې کوم دی پرېږدئ مینا به پرېږدئ او لاړ به شئ مکې مکرمې ته بس تاسو ټول حج مکمل شو صرف یو سیز پاتې دی چې هغې ته وایي طواف ودا طواف ودا چې کوم دی دا اخري کار دی کله چې د مکې مکرمې نه تاسو واپسي وي نو تاسو به طواف ودا وکئ نو دا ټول ترتیب و خلاصې جي یو ځل تاسو ته بیا بیانو 8مه ذوالحجه باندې مینا ته لاړ شئ او ظهر عصر مغرب عشاء او فجر دا 5 واړه مونځونه په مینا کې چې کوم دی وکئ 9مه ذوالحجه د عرفې ورځ ده او دې کې دا خبر هم د جي چې په 9مه ذوالحجه باندې د عرفې په ورځ د سهار د مانځه نه پس به تکبیرات تشریق هم وایي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا تکبیرات تشریق څنګه چې موږ دلته وایو د عرفې په ورځ باندې شروع کیږي او په عرفات کې د ماسپښین مازدیګر مونځونه د زوال نه د ماښام پورې غروب آفتاب پورې وقوف بیا مزدلفې ته د غروب آفتاب نه پس راتلل او مزدلفه کې چې کوم دی ماښام ماسخوتن مونځ ادا کول مزدلفه کې چې کوم دی کاڼي راټولول او د سهار د مونځ نه بعد مزدلفه کې وقوف کول 10مه ذوالحجه د غټ اختر ورځ په مینا کې 3 کار دي یو چې کوم دی د غټ شیطان ویشتل قرباني او حلق دا 3 وړه کارونه به ترتیب سره وکئ د دې نه بعد جي بیا به طواف زیارت ته ستاسو او هغې سره سعی ده 11مه 12مه ذوالحجه په دې باندې 3 وړه شیطانان ویشتل دي د زوال نه بعد 14مه ذوالحجه که شاملوئ صحیح ده که نه شاملوئ ستاسو خوښه ده او اخري کار جي هغه طواف ودا ده نو جي دا ستاسو د ټول د حج چې کوم ترتیب و هغه دغه دی
دې کې بیا یو خبره ده د زنانو دپاره که فرض کړو زنانه چې کوم دی هغه د 8 ذوالحجه باندې هغه مخصوص ایامو کې وي نو هغه به محرم وتړي د حج منا ته تللی شي عرفات ته تللی شي مزدلفه کولی شي او رمی د جمراتو کولی شي صرف یو کار چې هغه طواف زیارت دی نو هغې دپاره داسې وي چې د پاکۍ حالت کې به جومات ته راځي نو طواف زیارت به نه کوي کله چې پاکه شي بیا به چې کوم دی طواف زیارت وکړي او طواف زیارت آخري وخت 12 ذوالحجه د غروب آفتاب نه مخکې خو جی یو زنانه که د دې مخصوص ایامو په وجه باندې د هغې د طواف زیارت تاخیر سره مو شو نو په هغې باندې چې کوم دی څه دم نشته دغه رنګ طواف ودا کې مسله ده طواف ودا کې جی که یو زنانه په مخصوص ایامو کې واپسي نو طواف ودا هغې ته چې کوم دی معاف ده باقي زنانه چې کوم دی تلبیه به مخکته آواز سره او سړی به چې کوم دی بلند آواز سره نو دغه چې کوم دی فرق دی پکې او د الله پاک نه دعا ده چې الله پاک موږ او تاسو ته د صحیح حجونو توفیق نصیب کړي او الله پاک د مناسک حج باندې صحیح طریقې سره موږ او تاسو پوه کړي او آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین